بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو فلمونو وتلی ستوری او ډیر تکړه اداکار اسف خان نن سبا په څه حال دی او ژوند یې څنګه تیریږي؟ که غواړئ د ټول حقیقت نه خبر شئ ویډیو را سره ضرور تر اخره وګورئ او کوم ملګري چې موږ سره په چینل کې نوي دي هغوی د مهرباني وکړي زموږ چینل کې هر کلیک دی ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګونګړو نښه هم ووهئ. اسف خان چې د پښتو یو ښه او تکړه اداکار دی. اسف خان د پښتونخوا نوښار سیمې کې سترګې غړولې دي او خپل تعلیم میټرک یې هم د نوښار سرکاري سکول نه مکمل کړی دی او د باقي تعلیم دپاره نوښار کالج کې داخله واخیسته، خو د ایکټینګ شوق او د اداکارۍ جذبې نور تعلیم ته پرې نه ښودو او فلمي دنیا ته راغی. اسف خان د انډیا مشهور اداکار دلیپ کمار نه متاثره شوی و او غوښتل یې چې د هغه په شان یو ښه اداکار جوړ شي. اسف خان د خپل فن آغاز د اردو فلمونو نه کړی و او بیا پښتو فلمونو ته راغی. اسف خان اولنی فلم موسی خان او ګل مکی و چې د هغې شوټینګ په نیمه کې پاتې شو او بیا د پښتو مشهور فلم دره خیبر ته راغی او د هغې جوړېدو نه پس اسف خان د پښتو یو ښه او تکړه اداکار جوړ شو او د ټولو پښتنو په زړه کې پرېوتو. اسف خان د 1000 نه زیات اردو او پښتو فلمونو کې کار کړی او اوس هم کار کوي. خو آیا تاسو خبر یې چې د اسف خان اوس ژوند څنګه تیریږي؟ دغه ټول معلومات هم در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د عمر زیاتېدو سره انسان عجیبه بیمارو سره مخ شي او په دغه وجه اسف خان هم د ډیرو ناروغو سره مخ دی. هغه په خپله ابایي علاقه نوښار کې اوس هم ژوند تیروي، اوس هم فلمونو کې کار کوي. په یو تازه انټرویو کې دا وویل چې د پښتو فلم انډسټري د زوال طرف ته روانه ده او هر پښتو اداکار نن سبا بېروزګاره دی. حکومت له پکار دی چې د هر اداکار سره مالي مرسته وکړي. هغه وویل چې د بدر صاحب او زموږ داسې دور چې په فلم به خرچه کمه وه خو د فلم ګټه به زیاته وه او اوس په فلم خرچه ډیره کیږي او دومره نه کتل کیږي او داسې وخت نږدې دی چې د پښتو فلم به نوم نشان غیب شي. هغه زیاته کړه چې موږ اوس هم کوشش کوو چې خپل مینوالو ته ښه نه ښه فلم راوړو چې پښتو سینما یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي. دوستانو دا د اسف خان باره کې تازه معلومات چې ډېرو دوستانو یې غوښتنه کړې وه. که غواړئ دغسې معلومات تاسو سره وخت په وخت نور هم شریک کړو، هغې دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.